محمد نادرشاه ځدراڼ په خوست ښار کې د عطرونو پلورنځی لري. وایي کله چې په لومړۍ ورځ خوست ولایت کې فتح رامنځته شوه فکر یې کوو چې له ده وروسته به ګډوډي رامنځته کیږي، ښارونه به چور او خلک به نورو هیوادونو ته مهاجر کیږي. خو دا هر څه برعکس شول. هر څه د سترګو په رپ کې د نوي حکومت له لوري کنټرول او یو نه اټکلیدونکی نظم رامنځته شو. د نظام بدل شو او موږ کلی ته لاړو. په کلی کې موږ دا ویره مو چې خامخا دغه ځای موږ بریږو بل ځای ته چې ځکه چې پاکستان ته مې لاره بند وي. موږ خپل ځین دغه ځای لاره ده هر سړي ته دا ویره وه موږ چې دوکانونه هم چور کېږي دوکانې ته یې خپله ډور هم نشته راتله ځکه چې موږ چې جګړه ولګ دا مشکل جوړ شو. الحمدلله ښه خپله نظام و چور چپار ختم و چاونه خلکو ویره طرحه ډېره زیاته وه. بل خو بیا په تیرو 3 کلونو کې د شته امن ستاینه هم کیږي، خو ټینګار بیا دی چې دولت او خلک باید یو له بل سره درنې اړیکې ولري څو په دې سره هم خپلواکي وساتل شي او هم به هیواد د پرمختللو هیوادونو په قطار کې راشي. حکومتونه د ولس خبره ومني او ولس د حکومتو خبره ومني، دوی په خپل منځ کې چې اتفاق وکړي دغه ازادي چې موږ اخیستې دي دا ساتل کېږي. که هغه موږ خبره ونه مني ولس خبره ونه مني ولس حکومتونه خبره ونه مني نو دا خو بیا ازادي نه ساتل کېږي. ازادي خو ډېره په سختۍ اخیستل کېږي، ډېر په غټو غټو قربانۍ اخیستل کېږي، نو دا باید وساتلی شي. هممهال خوست کې مسؤلین بیا وایي د راتلونکي اساس 23مې خپلواکۍ لمانځنه به په شاندارو مراسمو سره ترسره شي او په دې برخه کې تیاری هم روان دی. د خوست اطلاعات فرهنګ ریاست ته ورکړل شوي ټول هدایات عملي شوي دي، کارونه روان دي. ان شاء الله تعالی دا ورځ به په شانداره ډول لمانځو او همدغه راز پوهنتون ته ښاروالۍ ته او نورو ریاستونو ته د خپلو وزارتونو طرفه هدایات ورکړل شوي دي. ان شاء الله تعالی په خوست کې به د اساس 23مه نیټه یا د اساس 23مه ورځ په شاندارو مراسمو لمانځو. ځوانان به خوشحالۍ کوي، میلې به کوي، ادبي غونډې به جوړوي او همدغه قسم به لویې لویې غونډې هم جوړوو. دا په تصور کې ده چې د اساس 23مې د خپلواکۍ ورځې لمانځنې ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي چې ورسره پخوا کې په ولایتونو کې د ښې لمانځنې په موخه پراخ تدابیر نیول شوي.